کله به ځې قصه خو ډېره مشهوره ده. بس کله به ځې خبره هم ډېره زیاته مشهوره ده. هغه د پښتو ټپه ده، پوزه د کرخه د ډیورنډ ده، دوه ننګي دي لر او بر پښتانه دي نه، نو مونږه د یو مخ دوه ننګي یو. ستړي مه شئ، دا شاهکار اتمان خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ زوړ یې. په لر د ولسوالۍ کې یم او بیا د ولسوالۍ پلازمینه ده تیمرګره. راسره ولاړ دی ریل کمانډو. په تیرې اونۍ نه پر دې خبرې به تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې یو انځور لیدلی وي چې ریل کمانډو پکې ټرک ته خیږي. مونږ دغه رقم باوري کوي چې ریل کمانډو لره پښتونخوا پرېښود او دا روان دی افغانستان ته. داسې هم ده جي، او د خلکو سوچ کې دغه شان ده او خو اصل کې داسې نه ده. دغه له راځمه ریل کمانډو صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. دغه راته په ډاګه کوي چې دغه ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم انځور خپور دی دغه دروغ دی یا رښتیا؟ شاهکار به ستاسو دغه چینل ستاسو خبرې ډېرې ښایسته افغانیت ته ورته دي. خبرې زما زه چې تا ووینم ما ته ځان ده چې بیخي هغه دغه ښکاري که نه، ته راته حقیقي افغان ښکاري. مننه کوم هر کله راشي، خوشحاله شوم ستا دغه دوستان کوم مینوال کوم افغانان چې مونږ ګوري د دغې هم نړۍ مننه کوم. بلکل په دې سوشل میډیا باندې زما څه کلیپس ویډیوز دي او څه پکچر دي هغه وایرل شوي دي. خو تاسو ته دې پته دا په 2023 کې په زما په خیال 15 میاشت په 18 تاریخ د دې ځای کډه تللو یو چینل والا زنده باد وایم ځوانه هغه ویل چې په تاسو باندې موږ یو سټوري جوړو چې د افغانان په پاکستان کې څنګه ژوند تیری، بیا چې د پاکستان نزینو په لار کې څنګه چلی دا کړو. هغه په موږ یو شارټ غونډه سټوري جوړ کړو نو هر سړي د یوټیوب نه ویډیو راغستې اپلوډ کړی وي. نو زما په اکاونټ کې دا ویډیو 2 کال پوره شوی. نو ما ته د ریپوسټ ریشیر اپشن هغه دوباره چې شیر کړي نو ما دوباره پوسټ کړی چې ما پوسټ کړو هغه زیات ویوز واغسته. نو خلکو الته ماته ویلکم سٹارټ کوي چې افغانان ډیر زیات خوشحالي کې زمارونه د مسره مینه کوي په مې د غروم رسان د خپل یو افغان یم په دې فخر کوم ته په ویاړ کوم زه خوشاله یم چې مال افغانان دغه شنت مینه راکړي. هغه ویډیو یو ورځ دوه په چینل باندې هغه شنت پرتی په فیسبوک په ټیک ټاک باندې. نو بیا سوال به ما ته خلکو چې راکته حقیقت کې ویډیو وکړي چې خلکو لشین شو تا ته ویلکم کوي ترانه. نو ما په حقیقت کې پیر سه ما ځان سره ودرو ما ویډیو وکړي چې زه پاکستان کې مده څه خبر نشته د خپل هېواد د ان شاء الله الله دې وکړي چې بخیر خیریت سره واپس وکم ولر شم. خو بل حال زدلته مو دغه کوم ویډیو چې تاسو ګورئ یا د غنزورونه چې کوم ګورئ د خلکو فیک راغستې دي، د ډرامې نه راغستې، د سیریل نه راغستې دي، د سټوري نه راغستې، د حقیقت نه دي. کمانډو صاحب الله دې وکړي چې دغه قصې د بیا لپاره در روان ټول عمر د پاره ستاسو چې څومره وخت دی دغه لپاره دغه دروغ وګرځي. راځم زما غیر چاپیرا چار چاپیرا بلها تمغي پرتی دي. دغه تمغي ماته خو اندازه کې چې ټولې پلشتکی دي یا د وسپنې دي او د دې کې صرف نوم ولا د ګولډ او سیلور او براون ور کړی دی لکه څنګه چې چاندي وته مونږ وایو سونه وته وایو هغه کوم چې خړ غوندي کې رنګي هغه وته وایو. خو حقیقت کې دا غنه دي، دا صرف رنگونه دي. مونږ چې کلم په کوم ځای کې ګټلې نو مونږ په دې نوم ګټلې دي چې دا ګولډ شو، دا براون شو، دا سیلور شو. زما بچی د لوګي مری تبا شو ملالیا د استاد پلاستیک تمغې مې نه دی په کار یاره داسې څه شعر دی شاید څه زبګه ګډوډ شو خطا شوی ما. زه خپل باندې رسنئیو زده کړیال یمنو زموږ پر رسنئیو کې دوه خبرې دي. یو ته مونږ وایو کاسمیټکس ورجن، کاسمیټکس ورجن فیس یا هغه مخ چې هغه مونږ جوړ کړی صرف د سکرین لپاره چې زه شاګرد من خیل تاسو په سکرین څنګه ښکارم. خو د دې نه پرته زما یو خپل ژوند دی. زه بیا کلیوال شاهکاری ما، زه د مور او پلار په منځ کې شاهکاری ما، زه خپل کور دننه شاهکاری ما، زه په خپل ژوند کې خطه شاهکاری ما. هغه بیل ژوند دی دغه نه بیا هیڅ نوې خبر. هغه ژوند دا سيزونه څومره فائدمن ثابت شوی دي، څومره ګټه یې هغه ژوند ته راوړي. بس دغه یو فائدې والا راکړی د چې خلکو را سره مینه د خلکو فالو کړی ما، سپورټ کړی ما او د افغان په حیث په پاکستان کې پیژندلې مرودینه ماته بل غټه خبره نشته. بقایت تاسو ته پته شته دا غشیز نه رامنې کړی ما چې کوم مطلب خلک بار په معاشره کې ګرځي زما په شند کسانی نشي کوي، تماشې کوي، خوشي ته شي ګرځي یا غلطي کوي. زما خپل امزوري زما خپل غمرګري چې کوم زما سره په سکول کې او په کلاس کې یا زما سره بازار ته راوتل غزه ګورم څوک پوډریان دي، څوک چرسیان دي، څوک ایسان. خو یو شی دی چې زه ګوره دا هغه شیز نه منې کړی ما چې څوک مطلب اوس مالدار دي، سرمایه‌دار دي، خو تعلیم یافته دي او خو یو ځګی ته رسیدلی هغه په پیسې کې ده، هغه په نشنلټي او په آی ډي کارت کې ده، هغه زما سره ونه دلته شن پیسې بیا دا کم میډل چې تخکاری نو دام ګوره هغه نه دي چې کم ته وی چې مطلب دا په یو ریالټي کې غسل د پاکستان کې مو وخت یې روته تبد دا واضح خبره داخله کړي ټول ملګری به دې پوي چې زه افغان یم او پاکستان کې وخت یې دا چې ستا تخکاری دا اکثر موږ د بل چا په نوم باندې غستې اوس ما فایټ کړی دي نو ما د چا پرمبیر غستې زه تلې مزمانوم حلیم دی یا کمانډو دی نو ما د بل چا په نوم باندې د باجوړ د سیمه یا د چا پرمبیر غستې د پایټ کې لوبېدل د پاکستاني په نوم خبر شوې دي چې دا افغان دی نو به ماته ویل خپل په اساس نه چګیر شي. همدغه خبرې لازم است سره بلا ځوانان لګیا دي تمرینونه کوي. حقیقت د دې سیمه تاسو خو بلها ځوانان زمونږ د دې هېواد بلها ادارو ته هم ورکړي وي، ارمي ته هم ورکړي، فوز ته، ملیشیا ته، پولیسو ته، په هر ډپارټمنټ کې ماشاءالله زما لکان شته، زما شاګردان پکې شته، په ټولو چې څومره محکمې دي څومره خلک دي په ټولو کې ماشاءالله شته. بیا په دغه الکانو کې یا دغه الکانو په سرپرستانو کې داسې څوک هم نشته چې تاسو وژغوري، تاسو ستاسو د کم صلاحیت چې دی دا په کار راولي دلته؟
بس هغه خو ته پته زموږ پښتانه دومره لیول او دومره سټیج ته یا غریب چرته سپایرنج کی یا چرته د سپورټس په هوده باندې یا کلاس سپورت کی داسې لیول ته نه دي رسیدلي چې هغه مار او چې په خپل هر ځلو کې چې د ټین ختم نشم کله کله به جاړه يم ځان سره چې دا دومره تمغي بیا تاسو د افغانیت زورول په رسنیو باندې ویني څوک درته زنګ راووي چې لکه کله برازي یا څوک درته د دې سیمینه داسې بلها خلک شته دی کنه داسې چې تاسو ته واپس زنګ وخی چې لکه کله بزي قصه خو ډیره مشهوره ده بس کله بزي خبره ډیره زیاته مشهوره ده زه په دې بیا کله دغه شم چې لکه دومره مهنت هم سړی وکي دومره خواریم سړی وکي بیا پکې سټیج او مقام ته نه رسیږي زما تقریبا 3 کال عمر دی او زه په نه کالوم چې ما د فیلډ ته زرا غلم 2 کال د سی وای چې دا ما وکړل زه د کې لګیایم مخته یم شپږ وکاله شاګردي کړی ده او دغه نه پس زه استاذ یم ټریننګ کوم او دغه شانت لکانم خو بیا هم زغه مقام ته ونه رسیدم مقام وجه دغه چې زما سره آی ډی کارت نشته زما ځنه نشته نشته او بیا هم چې زه دلته چاته یم چې ما دا کړی دي نو ما ته تاسو کړی دي او څه د بار دي کړی ما سره په حیثیت یو انسان یو مسلمان او بیا د یو افغان په حیثیت د خدمت کړی دی که هیڅ سم نه دی کړی هیڅ چرته نه تللی صرف دومره مې کړی چې د خپل معاشره د پښتانه کوم ماشومان چې دي کوم افغانان ماشومان چې دي دا مې د نشو تماشو د خوش راګرځیدونه مې کړی دي بس کله کله ته دغه احساس وشي چې زه وګورم زمانه یو کمزور سړی صرف په یو پیسې یا په سپارش یا په تعلق باندې هغه یو سټیج ته ورسیږي مطلب لکه په تعلق باندې تللی کیک پنچ وته نه زده ټیلنت پکې نه د سنه خبر نه د تعلیم په لحاظ باندې د گیم په لحاظ باندې د تمرین په لحاظ باندې د باډي په لحاظ د وزن په لحاظ زموږ ډیر لاندې خو پس شي چې یو سره آی ډی کارت دی ملک یو سره نېشنلټي او یو تعلق یو سره پیسې تاسو خو پته نن سبا په هر شي کې سپارش او پیسې چلیږي هغه زموږ سره نشته نو دغه د وجه نه موږ دلته پاتې هغه د پښتو ټپه د پوز د کرخه د ډیورند ده دوه ننګي دي لر او بر پښتانه دي نه نو مونږه د یو مخ دوه ننګي یو د یو رخسار دوه ننګي یو زما دغه پښتنونه دغه باوسه پښتنونه څوک چې وس لري هغه ته دغه خواسته چې دغه رنګ ځوانان وژغوري هغه خیر که زمونږه د دې هېواد شناخت نه لري خو زمونږ په هېواد کې ژوند کوي د بلها ورځونه زمونږ سره په چم گاونډ کې اوسي زمونږه غم خادي یو ده زمونږه ژبه یو ده زمونږ کلتور یو دی زمونږ مذهب یو دی زمونږه دیره یو ده زمونږ حجره او جماعت یو دی نو چې دغه سيزونه زمونږ یو دي بیا پکار ده چې مونږ د یو بل ملاتړ جوړ شو ډېر زیاته مننه تاسو هم ډېر زیات خوشاله او دغه هیله لرم دغه باوسه پښتنونه څوک چې زموږ په ایوانونو کې ناستي او ځان ته پښتانه وایي ځان ته افغانیان وایي خپل شناخت افغان لري هغه نه زما دغه هیله ده چې دغه رنګ ستاسو پر رقم ځوانان به دغه ژغوري دغه بلاس ورکوي ډېر زیات مننه